سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو دوستانو ته وایم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحال به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. یو ځل بیا زه غزال نظري سره خپل ګران خوږ همکار ستاسو وړاندې چوپړی کې حاضره شوې یم. نو څنګه چې ګورئ دوستانو راغلې یم وایي حسن د جانان سردریاب دی که نه او چپې وهي چپې د سردریاب چپې هم ختم شوی دی. دا چې ولې نه پوهېږم دوستانو. راغلی یم سر دریاب ته. نو څنګه چې ګورئ سر دریاب کې دزې پورې لکه داسې ټول نیسه دا ټول اوبه وي که نه، ټول اوبونه هم داسې ډک وي او ډېر زیات اوبه وي. نو اته شاعر ورته یو شعر هم جوړ کړی و که نه چې حسن د جانانه سر دریاب دی چپې وهي چپې. خو نن سبا چې ګورئ سر دریاب کې چپې نشته ده. پس دا چې ولې اوبه کمې دي نه پوهېږم. حتما ژمی و که نه دی په خاطر اوبه نشته. اوړی شي اوړی کې به اوبه ډېر راشي. خو ما غوښتله چې راشم سر دریاب تاسو ټول ته وښایم ښکاره کړم چې سر دریاب کې څه خبرې دي څه کیسې دي. او هغه افغانان چې پېښور ته راځي نو خامخا سر دریاب ته یو ځلې خامخا راځي. نو همدې له وجې ما غوښتل چې د هغه افغانان هغه پښتانه چې سر دریاب ته ځي راځي نو ځینې خاطرې چې لري ترې نو دغه خاطرې دوباره تازه شي. نو زه غواړم چې کښتۍ کې هم کښېنم او قاچاق لاړه شم او اروپا ته لاړه شم. داسې خو نه شو. نو دا کښتۍ ده دا او سم شګې شګې دي دوستانو. خدای دې راته خیر پېښ کړي ښه چې ډوبه نه شم درنه. څه رقم ته دا خو ډېره ګرانه ده خدایه. نو دوستانو تاسو چې ګورئ دا ماشومان دي دغلته میان نیسي. نو فکر کوم چې شاپر کې یو څو دانې شته دي پلاستیکي. دا چې څو دانې دي نه پوهېږم. ګورئ جال کې میان دي حقیقه یو دانه بل څومره ښه. دا بیا دوی افطاري ته به ځان ته پخوي که نه سورکۍ به. خو زما زړه م کېږي چې لاړه شم خو بیا څه وکړم کالي به مې لامده کېږي او خشته به شي. خو نه خو زه د دوی ساعت تېر ده. نو دا هم سر دریاب او دا اوزه. خدایا خیره ته پېښ کې او ډېره زیاته په مشکله راغلم. خیر اوس خو پکې اوبه کمې دي دومره پکې څوک ټالۍ مالۍ نه خوري. که اوبه پکې زیاتې وی بیا به چغې لیدئ تاسو ښه. نو دومره غټ زړه نه لرم. دا دی زه خو کېناستېدم او اوس به له خیره سره سفر کو او موږ به قاچاقي لاړه شو اروپا ته که نه. دا ځینې زموږ افغانان دي پښتانه دي چې لږ څه زلمی شي بیا نو نه پوهېږم چې دومره ډېر شوق ولې کوي چې زه اروپا ته ځم خارج ته ځم بیا په قاچاقي لارو باندې لاړ شي. ځینې کښتۍ ډوبه شي لاره کې، ځینې میان وخوري، ځینې څه وشي. خو هسې د هغوی ځواني تباه و برباد شي که نه. نو دوستانو ترور درنه زار ترور درنه قربان وایه که نه د ترور نازول یا تو نیسه ما ته وایي چې ترور څه لاره کار ګوره ډوبېدو پکې مه یادوه که نه. ښه دوستانو خو ډېره زیاته مشکله درځي راوځي ولې چې اوبه ډېره زیات اوبه کمې دي که نه هغې په خاطر نو دلته خو ډېرې زیاتې اوبه وي. نن سبا چې ګورې اوبه ډېرې زیاتې کمې دي او دوه ورونه موږ سره دلته ناست دي او داسې ښکلې ښکلې موسکۍ کوي خاندي راته. دا چې ولې خاندي نه پوهېږم. نو ته ورته کمره ونیسه. څنګه یې؟ خیر دی خیر دی. طبیعت دې څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله. ښه دلته اوس کاروبار څنګه دی؟ کاروبار په روژه کې خراب دی بس بیا اخترو کې صحیح وي. بس دا اوبه ولې کمې شوي دي؟ دا خو بس ژمی دی ژمی فعالیت کې اوس به دا انشاءالله اختر له به دا راځي. ژمی دی یخوالي دی کېږي دې ساړه که نه همدې څه کوم دا یو لږ شانتې ووایه. ژمی دی یخوالي دی توکه لیونی نه خپله لوپټه که نه. او شاعري په خپل اوبه وایي داسې پارې انشاءالله اختر له اوبه زیاتېږي بیا اختر له راشئ ملک هم پټي وجغلي اوبه هم ډېرې وي بس
مونږ د صدریاب. تاسو هم د سردریابې بس داسې پرېږده دا ډېر زیات شور کوي ډېر زیات مزاحمت کوي ځینې خلک ژوند کې هم داسې وي که نه چې د انسان ژوند ته راشي او د هغې ژوند داسې ټول ګډوډ کړي خراب کړي دماغ د انسان خراب کړي او ټول ژوند ورته ډېر زیات ګډوډ کړي نو تاسو کیمرمین صاحب داسې ونیسئ ما ته اشارې کړي زه په اشارو باندې مې پوهې کا بهران غږ دې نه راځي میانه زه په اشارو نه پوهېږم ما ته صفا خبره وکوئ ښه نو د سیټ ته چې ګورئ دوستانو ځینې فیملی هم راځي خو اوس لا روژې مبارکه میاشت ده او دومره فکر نه کوم چې دومره وختي سړی راشي زه په دې وجه وختي راځم چې برنامه ولاګ جوړ کړم او بیا وختي کور ته ځان ورسوم واو څومره یو ښکلې زبردسته هوا لګېږي نو ډېر ښکلی ده نو تاسو یو ټوکه راته وکوئ یو څه خو راته ووایئ داسې چپ چپ مه کښېنئ که نه مینهوال دې ګوري یو څه خو ورته ووایه نو څه به درته ووایي همدغه اوس ډېر خلک شته دي که نه چې غزال سره کښېني او 100 منټه خبرې وکړي او ته ما سره داسې ښکلی ناست یو خبره نه کوې دا ولې ګوره دا فرصت د لاسه مه ورکوه که نه بیا به ډېر ارمان وکړي چې کاش غزال سره مې 100 دقیقې خبرې کولې نو چې خبرې راځي وبکو چې نه راځي څه خبرې دلته راځي درته ها دوستانو مونږ به لږ شانتې چکر نه یا هم د ښکلي سفر نه خوند واخلو او تاسو هم ما سره پاتې شئ او چېرته مزه یې اوکې ښه دوستانو زه د سیند دې غاړې ته راغلم او اوس تېرېږم دې خوا ته دې غاړې ته دلته وایي غټ پارک دی که نه ګورمه چې دا پارک څه رقم ته دی او ماشاءالله اوبه هم دومره ښکلي دي که نه زړه ښه مې غواړي چې دا سپلی ورته وباسم او وکړي چکر یې وهمه پام کوه که نه یا به غورځېدلی بیا به په مونږ تاوانېږي بیا به څه کومه در سره ښه دوستانو وقت چې ډېر ښکلي ځایونه دي نو خدای دې وکړي چې دغه ولاګ به هم ستاسو ډېر خوښ شي او نن سبا سردریاب کې اوبه کمې شوي دي دې ته زما زړه هم ډېر زیات خفه شو بس دلته ودرېږه چې خواته ونه غورځېږي نو داسې نه شي خدای ناخواسته څه چل در باندې وشي دوستانو دغه شانتې ځایونه واقعیت چې ډېر زیات د انسان ته ښه احساس ورکوي او ډېر د ارامتیا احساس پکې انسان کوي زه خو هم دغه شانتې منو نه پوهېږم ستاسو په زړه زه نه پوهېږم چې آیا داسې ځایونه ستاسو هم خوښ دي او که نه یو خو دا زما څادر هېڅکله هم زه او څادر نه جوړېږو یو بل سره همیشه به ما ته مزاحمت کوي همیشه به خرابېږي را خرابېږي مجبور دی نه پس به زه ستنه پکې وهمه که نه ښه ګرانو کتونکو څنګه چې ما یادونه وکړله دغه زما ډېره زیات عادت شوې ده که نه چې څنګه ما یادونه کړې وه لکه دا خبره نه پوهېږم بار بار زه وایم خو خیر تاسو یې تحمل کوئ دوستانو نو ما ویلې چې پارک ته راځم دا پارک دی که نه دا پارک دی پارک دا بل شان دی پارک دی او ونې دي پکې دغه ټایرونه څه لپاره دي نو نه پوهېږم خیر او اخوا ته هم چې ګورې دوستانو ډېر ښکلی پټي دي پکې غنم دی نو اوسه پورې لا غنم شنه دي دا چې پخېږي دا چې بیا ریبل کېږي ډېر وخت نیسي تقریبا یو 2 میاشتې خو ورته پاتې دي او پوهېږئ روژه هم ده دوستانو او هوا دومره ډېره زیاته ګرمه شوې ده چې هېڅ پوښتنه مه کوئ یو خو ما دومره غټ پورکم ماشاءالله اچولې ده نو بیا ګرمي هم ډېره زیاته ده همداسې زه دوستانو ګورو چې نور زموږ مخې ته څه راځي څوک راځي او که نه خیر خلک شته دي یو نیم خلک پکې شته دي خو ډېر نه دي راغلي نو دا به پس ته دوی راځي دا زما کیمرامین چې شاته ځي زما زړه داسې ورقم درځېږي چې دا به اوس وغورځېږي دا به اوس وغورځېږي خو زه وایم چې کاش یو ځلې دغه شانتې یو درز وخوري که نه په رښتیا درز داسې نه بیا به لږ زه وخاندم او کتونکو ته به پته ولګېږي چې څه لوبه روانه ده که نه څه وشو نو ګورو چې څه کېږي دوستانو داسې کم انرژي یم داسې بې انرژي یم روژه د الله روژه په خیر خلاص کړي خو ډېره ښکلې میاشت هم ده مبارکه میاشت هم ده نو دغلته مخکې ما هم یو څه ولیدل او زه بیا تاسو ته یادونه وکړم شنه لوکاټ نو روژه یم نه خوړلی کېږي د کل یو خو به مې ترې خوړلی وای که نه ولې چې د هلکانو نه پوهېږم خو د نجونو دغه څیزونه ډېر زیات خوښ دي او زما ډېر زیات خوښ دی او راشه ته دا وګوره یو نیم پکې سم ښکلي شنه دي دا وګوره اوس که بوزه وای که نه دا به مې سم ښکلي نوشیجان کوله ګوره دې ته به بیا راځو انشاءالله ښه
پټې کړو لږ روژه ده که نه ګناه کېږي ها ما وایي چې لږ به پټ کړو ترې نه خو اوس روژه ده که نه که دا وخورو حرام به شي او ډېر زیات شنه هم دي خو خیر دې ته به یو بل ځلې راځم هغه وخته پورې به یا به ما ته پاتې وي یا به نه وي داسې زما د نیکه باغونه دي چې ما ته به پرېږدي که نه دلته خو هر انسان هر څوک راځي نو دوستانو زم هغه سایډ ته ګورم دغه پاس مې یو څه دي تاسو وګورئ دا څه شی دی نو مې راته نه راځي دې کې سړی کښېني نو دوستانو دغلته پاسې ګورئ لفټ ورته وایي که چای ورته وایي ښه نو نه پوهېږم هغه کې خو زه نه کښېنم پاس داسې په زینو پڼو باندې سړی خېجي بیا هغه ځای ته وړي هغه ځای ته ته زوم کله ورته وښایه خو نه زه اوس نه کوم ولې چې روژه ده او بل روژه کې هسې د انسان لږ د معده هم خالي وي او زړه بدوالی سر درد او دا وي که نه نو همدې په خاطر زه اوس نه کښېنم انشاءالله اختر ته به راځم خامخا به راځم او تاسو ته به ښکلې ښکلې ولاکونه برنامې جوړوم خو اوس مې معاف کړئ داسې ساده قبول کړئ ښه دوستانو نو هغلته بل یو ګاډی شانتې ده چې هغه څه وي خو هغه کې هم نه کښېنم داسې دورې وهي داسې خو څه حوصله نشته دوستانو ښه نو روژه ده تاسو مې معاف کړئ دوستانو تر اخري شیبو پورې ما سره پاتې شي او چېرته مې اول دقت را سره سم که بیا مې د ځینې خلطه راوړه لاسونه قط مې ټریټ شي سبلی مې لرې کړو ښه دوستانو او دا اوبو ته لږ لاړ شم هغه مخکیني یادونه مې تازه کړو که نه هغه وطن ته یا هم کلي ته به چې تلو بیا به داسې یالې او سیم دا څیزونه به ول که نه او بیا هغه ځینه مونږ هغه اخیستله دا څه وایي دا کاڼې دا څه وایي وړوکې تیږې وایي که نه دا به م ټولول هغه لپاره پنجاب کې ورته وایي یا هغه پښتو کې نوم مانه هېر شوی ده بورکا مې ټول وغورځېدله اوبو کې دا ټول تاسو نو دا به م ټولوله بیا به م ورباندې هغه مرګاټې به کولې که نه اوس به مې څو دانې 5 دانې به ځان ته اخلم او کور کې به کښېنم او امي سره به مرګاټې کوم نور خو څوک نشته د خپل مور سره به مرګاټې کوم نو دوستانو څومره ډېر یخ اوبه دي لکه مطلب ډېر یخې اوبه دي که نه دا وخت به غلط کوم ښه دوستانو وخت چې دا ماشاءالله دا اوبه دومره ښکلې یخې دي که نه چې هېڅ حد نه لري او تاسو خو پارک ولیدله د کشتۍ چکر مو ولیدله نو خبره ختمه شوه نو دغه مې ولاک وه برنامه وه نو امید ساتم چې دا به مو ډېر خوښ شوی پکې تر بل ولاک پورې چې هر چېرته تحقیقات خوشحاله او کامیابه اوسئ دوستانو او زما چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او خپل نظریات ځان سره شریک کړئ دوستانو اوس مې دا سیم ټوبه نه کړي نو هسې به تاسو نه تللی یم دې روژه کې او ډایرکي به جنت ته ځم نو هر چېرته چې څه خاص خوشحاله او کامیاب اوسئ الله وبخښي بای